دا کہانی د وفادار سپي په باره کې ده، کم چې د مالک د تلو په وخت کې مالک یې د مخې ته یو پال اولی او څنګه چې هغه شاته ګوري د هغه مالک غیب شوی او د هغې پورې جز روان شوی. د دې سپي نوم پالما وي او هغه نه پوهیږي چې زما څه غلطي وه چې زه مالک داسې یوازې پرېښودم. په جاز کې ناس خلک هم دا نازک منظر ګوري، خو د پالما مالک په خپل سیټ باندې پټې سترګې ناست وي، لکه څنګه چې هغه د پار ته رکتو همت نشي کولی. هغه ورپسې تیزه منډه وهي او غوپیږي، خو اخر جز رالاندې نه کړی شي او هغه والوزي. هغه دې هر څه ته حیران وي او د هغه په سترګو کې خاموشي، غم او سوالونه وي او د هغه زړه د غم نه ډک وي. د ایرپورټ سکیورټي ګارډ د پسې راشي خو دې بچ شي. په اصل کې د مالک دې هم ځان سره بهر ملک ته بوتلو، خو د فلایټ نه مخکې د هغه نه د ځناورو د بوتلو رسید ورک شو او کله چې هغه نوی رسید جوړوي نو دا پته ولګي چې پالما په یوې بیمارۍ کې مبتلا دی او د ځناورو د قانون مطابق اوس هغه په جاز کې د سفر قابل نه وي. او په دې وخت کې دغه مالک سره دوه لارې وي، یا بهر ملک او ډېرې پیسې او یا پالما، خو هغه خپل وفادار ملګری پرېږدي. اوس پالما یوازې وي، نه مالک وي او نه د اوسېدو ځای، او هغه په سړکونو باندې ګرځي او اخر یو مصري ورله پناه ورکوي، خو د هغه په زړه کې صرف یوه خبره وي چې زما مالک په کله راځي. کله به چې هم هغه د جاز اواز واورېده هغه به په منډه راتله، په دې تمه چې کیدی شي په دې کې زما مالک وي. یو ورځ د جاز د اواز د وجې هغه دومره بې قابو شي چې جاز له به مخه ورځي، خو یو روسي پایلټ جاز ډېر په مشکل سره قابو کوي او دې سره د ایرپورټ محکمې له ډېره سخته غوسه ورشي او وایي چې دا سپی د دې ځای نه لرې کړې که هغه په هره طریقه. د پالما د ګیرېدو دپاره یو ګاډی راځي، د هغه ډېرې لوبې نه وي زده، نو د دې د وجې هغه غریب ډېر په اسانتیا سره ګیرېږي. هغه دوی ګیروي او په دې کې یو وړوکی هلک د کړکۍ په ذریعې سره دننه راځي او پالما خړومبي ډېر زیات ویریږي، خو هغه هلک په نرمۍ سره حوصله کوي او دروازه کولا وخي او پالما په ټوپ سره ازادیږي. په اصل کې دا هلک هم د یو پایلټ زوی وي، خو د ده او د پلار په منځ کې څه خاص مینه محبت نه وي. په دغه شپه هغه کور پرېږدي او ایرپورټ ته راځي، د ټیکټ د اخیستو کوشش کوي، ولې چې هغه بل ښار ته تلل غواړي د خپلې مور په تلاش کې، خو کیدی چې د هغه مور اوس په دې دنیا نه وه او هغه ګیرېږي. پالما هغه سره ډېر زر بلد شي او دواړو ته داسې لګي که چېرې دواړه د یو بل په غم باندې پوهېږي. اوس پالما او هغه خلک دواړه د ایرپورټ حصه جوړه شوي وي او د ایرپورټ د محکمې دپاره د دوی لیدل یوه عامه خبره جوړه شي. هره ورځ به پالما دغلته ته صرف د مالک په تلاش کې او هغه خلک د دغې ورځ په تلاش کې. ورو ورو دوی د خلکو په نظر کې راشي او دوی سره صحافیان، کیمرمینان، د ښار ناظمان ملاوېدو دپاره راشي او په میډیا باندې پالما د یو هیرو درجه حاصله کړي، ولې چې هغه داسې سپی وي چې د 2 کالو راسې د خپل مالک انتظار کوي. یو ورځ د یو عامې ورځ په شان یو جاز ودرېږي او څنګه چې دوی ګوري په دې کې د پالما مالک وي. خلک په تادې وي او وایي چې کله پالما ده وګوري هغه به څه کوي. هغه خلک هم پالما سره په خاموشۍ سره ولاړ وي او څنګه چې پالما خپل مالک وویني هغه په مزه ورمخکې کېږي او ټول خلک دا تماشه ګوري. بیا پالما د مالک خپې بینوي او هغه پیژني، بیا په خاموشۍ سره لکې ړقوي لکه چې هغه اوس هم د سره مینه لري. خو په اصل کې دا سړی د پالما د بوتلو دپاره نه وي راغلی، بلکې هغه د شهرت او د میډیا د دباو د وجې مجبورن راغلی وي. هغه غواړي چې زه د کیمرې مخې ته راشم، پالما سره تصویران وباسم او بس. هغه یو خودغرضه انسان وي، د دې د وجې د هغه خلک پلار د زوی د وجې هغه سړي له پیسې ورکولو دپاره تیار شي چې پالما موږ ته پرېږده، ولې چې هغه واپس تګ نه غواړي او هغه سړی د خپل نوم د وجې هغه په زور باندې راکاږي. دا هغه وخت وي چې پالما او هلک دواړه د یو بل نه په زوره سره جدا کوي او یو بل پسې زورونه کوي. او کله چې د ایرپورټ والا د هغوی مینه وګوري د هغوی په سترګو کې هم اوښکې راشي. د دې د وجې هغه د دغه سړي نه تپوس کوي چې آیا تاسو سره د ده د بوتلو سرټیفیکیټ شته؟ هغه سره د دې خبرې جواب نه وي، ولې چې هغه د میډیا په زور باندې راغلی وي. دا هغه سوال و چې د ده نه 2 کاله مخکې ایرپورټ والا کړی و. د دې د وجې هغه ته احساس وشي چې وفاداري په پیسو نه ده او په آخره کې هغه مجبورن د پالما د مرۍ نه پړې وباسي او پالما د بجلې په شان په تادې سره
خپل نوی مالک لا منډه وخی. دې سره ټول خلک خوشاله شي او دوی د پاره لاسونه پړقوي. هغه هلک او پالما یو بل لغاړه ورکوي او اوس د دوی په ونس کې یو داسې تعلق وي چې هغه د الفاظو محتاج نه و. تاسو ته نننۍ کہانی څنګه ولګېده؟ ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په نوې ویډیو سره. مال راکړئ اجازت. بای بای.